د اسرائیل ځواکونو د شام له لوري د یو جنگي جهاز راغورځولو خبره تایید کړې. د اسرائیل په شمال کې خپاره شوي عکسونو کې د جنگي جهاز ملبخ ښکاري. دا د شام اته کلنې جګړې کې په مهمو پیښو کې یوه جدي پیښه ده. د اسرائیل فوج په خبره د جهاز پایلټ په پیښه کې محفوظ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د فلسطین په سفر دی. نوموړي د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس سره په غربي تړانګه کې ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو په دواړه اړخیزو اړیکو په ګډون سیمه ییزو حالاتو خبرې وکړې. مودي د هند لومړی وزیر اعظم دی چې د فلسطین رسمي سفر یې کړی. په تایوان کې د زورورې زلزلې وروسته په 4مه ورځ هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د تېرې نهې په ورځ په ریکټر سکیل د 6.4 زلزلې کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي ول. د زلزلې له وجې دنګو ودانو ته زیات زیان رسېدلی و. امدادي کارکوونکو په 4مه ورځ هم په ودانو کې د ګیر پاتې خلکو موندلو لپاره د ژغورنې عملیات جاري ساتلي دي. په چین کې د سپرلي او نوي کال لپاره په ټول هیواد کې میلې شروع شوې دي. د چین په زیاتره ښارونو او کوڅو کې سره لاټینونه راځوړند دي. د چین په شمالي صوبه کې د دې نندارې لپاره په زرګونو خلک ورځي. دا به د مارچ تر 4 نیټې پورې جاري وي.